السلام علیکم ناظرین، تاسو کوڅو د حجرا شو او موږ چې نن راغلي یو زموږ سره خاص میلمه شهزاد اکیر صاحب. شهزاد اکیر صاحب د نامه بدله کړه، اول شهزاد خان او بیا یې شهزاد اکیر عجز غمخوار بس ټیک ته همدا اکیر صحیح ده، نو شهزاد اکیر شو. تاسو یې موږ سره په کامنټسونو باندې نن موږ سره تعلقات ساتو، په کامنټسونو یې موږ خبرول نن چې کوم ټاپک دی هغه په بازار کې د ښځې ګرځېدل دي چې ډېره زیاتې شوي دي. دا ښه کار دی، د روکتام څه په طریقه او موږ له څه کول پکار دي چې ښځې بازار کې کمې شي، ځکه چې سړونه ډېره زیاتې دي. خدا کوي کار نه کوي. درسته وکړه مثلا نشته قادر ته وایي چې حجره کنټرول کړي. چې کوم ټاپک دی هغه تاسو ته پته چې بازار کې له په هر ځای کې زنانه ډېره زیاتې شوي، دا روکتام یې موږ په کومه طریقه کوو. لکه چې کوم دکان کې یو کس شپې او تاویږي پکې نو سامان خو ته سم شخص دی ته چې سامان وته ته شکر دی خو قسم په زو دی چې دنیا په مخ انسان موتونه وي چې تو خزه مې ولته ولدا زبیر دنیا کې چا اول چې تو خزه مې ولته ولدا 1 کروڑ روپے انعام دا بس موږ شو کوم لیدل کنه تا ولا غي نو بس خبره دا مش دګر بلام ویډیو زوبیر مخوره چې مې فکر شو زبیر لیکلی چې سلام علیکم ناست یو ټول ګروپ ته زما د طرفه سلامونه. وعلیکم السلام. زبیر ته کوم دکاندار نن ټاپک موږ چې راوړی هغه بازار کې زنانه ډېر زیاتې شوې، یو روکتام څه طریقه کار وکړه. تا خو پکې نقصان به ځکه چې تاسو دکانداري ورسره خرابېږي، خو بیا هم نظر پې واچوه. اسد ته موږ هر کله یو نن والد صاحب نشته، چوټي د جمعې ورځ ده، په چوټي کړی دی کنه. شهزاده نن تعویضه بچولی نه څه وجه کېدای شي چې سار خو کېو سر سار هم تعویض دا خو موږ په نظر واورېدلی تیر شوې که څنګه خو به دا نه دي چې جوړ دي نو بس هسې په ګډه وډه شاهزیب خان سلامونه راغلي. وعلیکم سلامونه. اشفاق افریدي سلامونه. وعلیکم سلام. اشفاق په خیرونه. وعلیکم سلامونه. موږ چینل کوم ټاپک راوړی دا موږ په کامنټس په ذریعه خبر کوو چې ښه کار دی که بد کار دی. بازار کې سړونه زیاتې ښځې شوې، دغه روکتام څه طریقه کار دی؟ نو په واده کې هم هغه دومره ډېرې واده کې هم لویله واده خوش کړو بازار کار رحمان شیرساد لیکلی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم سلامونه. ټاپک مزه نشته باندې کې څه ضرورت دی. کابل صاحب ته سپیشل سلام. وعلیکم سلام. کابل صاحب نن په چوټۍ دی ځکه چې کوم د ګاډۍ ویښ کې لکه مسله ولا بوتله هغله ټیکېدوله ټیکنیکي خراب پرابلم و پکې ټیکنیکي خراب اسد سلام کړی. اسد وعلیکم سلام. اسد صاحب تاسو والد صاحب نن نشته او موږ کوشش کوو چې وعلیکم سلامونه تاسو عمره کې خوشحاله اوسئ. کابل په ځای سیکرټري صاحب کې راولی زبیر دې کې راولی ویګم پاناما باندې بس همده په ځان یې ښایي نو موږ خو بې نه یې چې راغلو بل دکان کې اول نه وه څوک سیکرټري سیکرټري ورکړو سیکرټري کړو بس اوس دا موږ ته په جهیز کې پاتې شوی دی. اوس زبیر دی ماشي خپله ګیره کله ګوګل ته ماما هغه ما خبره دې نه تاسو شي نه بس چې هغه دغه شی نه پړتې کې ټیک نه یې پړتې کې درځي شنو وجه سره خوا هغه رنګ شاهزیبه ته بس موږ یاد کړې بار بار یاد کړې شاهزیبه. شاهزیبه په خیرونه مې له اوس شو کنه کې راغلی اجازه کې راغلی اجازه کې راغلی اوس ویل هغه ته څه دا چې کوم ټاپک دی د باره کې ته څه کول پکار دی؟ دا کول پکار دی چې اوس مې سروچ زه بل سړي ښځه نشم کېنولی و نه ښځه نه پېژني نه کېنولی شي نه کولی شي. هر سړي له پکار دی چې اول خو پښتو نه لکه موږ په وطن کې پښتو مشاعره او پښتو رواج یې موږ اسلام سره تړلی خبرې وه و اسلام په چوکاټ کې زندګي تېرول پکار دي. زندګي تېرول پکار دي او مقصد هر څه یې تورې طریقه څه طریقه یې دا دی مثال طریقه یې دغه طریقه و چې هر سړی خپل کور خپل
ما په ذهن کې چې څه پیسې زیاتې شوي لاله پیسو خبره وای فکرونه کوي چې پیسې نه وي چې راونه وځي لکه سړی بې غمه شوي حقیقت یې زه ته وایم دا ټول پیسو خبره ده پیسو خبرو خو دا پیسې چارو وسیلې پته ته شته بس دا مخ شاپینګ ته راوځي لاته کېړې جوړې دا شي لکه دا خو د په بازار دکانونو باندې راشوي خزو لکه سړی په کې نشي اغسته دا خبره کوو لکه وخت کومه خبره وکړه چې سړی له بکور د چکور کې ویلاو کې چې مال بغیر وې نه وځو چې شي خو زه لاړم ماته یو کړه لکه سړی خبره بلی وزرالای بازار کې چکر خو دوی پر ډیر ځکه چې برکا کې څه پته لګيږي چې کمزي خزه برکا کې پته لګيږي خپل سړو چې په مخه لري خپل سړی نه پیژني نو سړو لا په کار دي چې خپل کور کې ویلاو کې چې څه شي لګيږي په یو کړه بازار کې مخلص لاسو کړه مونږ ته یو څه راوړي زبید خان لیکلی شهزاده ته سپیشل سلام کوم وعلیکم السلام ټول ګروپ ته سلام وعلیکم السلام اسد زبید بیا کاروزیم په کوردو محمد شهاب لیکلی ازون سړی رو بوسړی شي بووي شي ودرنه یې بووي شي ډېر عزت خبره پارک نه یې بووي شي هر چا ته شي ور ډاکټر لمر وځي ولکه خپل سر بده لکه اړیږي خبره ولکه چيلې وزي خپل سر خپل سر څوک سره خاغه لیکلی محمد شهاب لیکلی یو چې د خزو روپې بند شي نو بازار به لګ د خزو لا پاک شي او بل چې انتظامیه مخنیوي وکي نو خصوصا محمد شهاب صاحب خصوصا او ویس کله لیکلی سلام ماما سشو ماما خو نن چکم غاډه غشته ویټ یخکې لک ټیکنیکی ټیکنیکل پرابلم او پکې ټیکنیکل پرابلم نو هغه تل شو به بازار کې به دا وخت شو سری ما پر ځب خراب وګړه دا لیکلی په دې غم ما سیوا د لګ غم را سره یوسا هم در یا د غم په ما سیوا د لګ غم را سره ایسا هر دې ډیر ما ته په سر کا لګ خبر سره ایسا ډیر ما ته په سر کا خبر سره ایسا نو په مخ خپل غمونه ډیر دي داستا غمونه به سکړو لکته ځای چاولي په مونږ خپل غمونه ډیر دي دا ستا غمونه سکړو په مونږ په خپل هم دا غال دی په وړو باندې وسکړو په وړو باندې سکړو عادل لیکلی سلامونه سیکریټری عادل په خیر راغله په خیر راغله دا کارو د مشتری سلامونه اجر وروځي دبر شهزاد جان لیکلی سلام په ټولو علام خوشاله لره وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام شهزاده خولې مبارک شه خپل ته په هغه د ویډیو کې ولې څنګه چل دا بڑا نن خو برا غاز کو واده وکړه لا بڑا منډه دا راګه لکه غوړي چې په خمخ لیدای شي تا چکم ځای خړلې شوی راوسته پیسې مولا روغ کړی وي او خولي نیمه را کړی وو عادل لیکلی چرواله پخه کاوه واچو شهزاده عادل ما بساره څه دی نو تر اوسه نه دمګه ور نه وتاي پښتنه ولتا کوي چالو ودانو عام ډاریږي کنه عادل هر څه ته شهزاد جان لیکلی مبارک شه خولي خیر ډیر مننه ډیر عزتمن شي الله خپل کې کدا په کار به چرونه کم کدا خولې په کار چې بیا یې ولګي خپل اډرس را ولګا چې هغه یې ولګي دا زیل ورمړه خاجی سلام لګله وعلیکم السلام خاجی تا ته په خپل پروګرام کې ویلکم یو او هر کله مې کې سیکریټری لطیفه ور درغړې او شهزاده شیر ور درغړې دوړې تاسو دي نشیر وته وی غنی دا اچار شیر خبر صاحب چې پټی ګړو لا بلته مالټا ویل هغه شیر وته وی ملک صافی لیکلی سلام د څنګه هر وخت لایو فرازو نو دا پروګرام موږ تاسو پر راوړی تاسو چې خوشاله شهاب ته به ودره سوخه لا کاذو په خو غنی لا خاطر شهزاد لیکلی زه ملیشیا کیم یا د معلم ورورا زه ملیشیا کې وغه معلم شتیر لګي ها ډیره مهرباني چې ته ملیشیا نه په خیر راغلی چې دومره لري مینه ساتي منم یار عادل لیکلی چې سیکریټری کا وا کمزور په یو وخت په کاواز کې نو تاسو بچای کې
لا شو كاويتا اوس نو خاطه پاته و چې غاړه څوک مګي او خیال کې او کوچې څوک وي هغه ټکه ریوت کا او بیا په توګړو پکوړې نه پخېږي او په وچه ځمکه لامبونه شي والای ټول خبرې کوي وای مانګور په خېلې وي مانګور په خېلې لا دل ته موږ دا چې ته په کور کې چرګوړې پوخ کې په خاورین لوخي کې خاورین کټوا کې عادل پاونه خای چې کوي شي په هان په نیم ټکی کوهيږي کایش چې عادل کا موټ کوي ته کو دای په پوښو هغه زو دا اوس وکی عادل ته موږ خاص کوو چې وجره ډاله پر یو پیکج جلادو کې کاغه چرګوړې په مړه ورغه دی وی ما ورته هغه ماجه کو زاریم خیر دی Trisha Dexel لیکلی چې ریوالد ویلکم ټو اور شو Trisha the Hujra show welcome to India الله تعالی ویری ګډ ویلکم ټو مالک مالک صافی لیکلی کوم ځای لا جيبوک د خیبر اجنسی لا مخاطب یو تتار غر په وخت کې لکه لوندي وځي عادل لیکلی چې بلو بف څنګه چې خلک اوس نو وته ورجم کې کمی او بوټا په کې زیاته وي نو بس خره کنه لو بس کابو مخله تعالی لیدل شي خو راوړه بس ټیک ته خپې کې بوله ها تا تجربه زیاته په خوراک کې څه دا خوراکي څه بیا خو یې راوړه هغه بیا په سوچ وکړتیا شعر وته وایم که اسمګار پروفیسور دی عادل ته یو شعر وایم عادل چې ته هر وخت واه ورجو ته پلاته عادل چې ته هر وخت واه ورجو ته پلاته یو ورځ وې د سیکریټري بازار خرابې نه وشلې ویلاته جار شو کته په کې بس ته راوړې بیا کې دې ورجه نه راوړي اکرام لیکلی السلام علیکم وعلیکم السلام اکرام بخیر علی بیا سلام راغله بیا وعلیکم سلام بیا وعلیکم سلام پنځور سلام عادل لیکلی په مخولو نه نو په څه شي په سرونو ټیک تا په سرونو اوسه ورغه ورجو دا هغه هغه لیکلی السلام علیکم دوستانو راج محمد او شهزاده بھائی او د بل تر پر تعارف وکړي بل دا چې کمر صاحب په نظر ناراضي د فضل اکبر سره خو متختم شو تمه ختم شو نو خالد بھائی دا موږ زوړ لیوازه کې دا چې دکان موږ کړی دیولو دا موږ ته په مخ دکان کې پاتې و دا جهیز کې موږ ته ملاو شو دا لا با زبیر دا سره کمر دا وډر خان دیوالم نه اته بیا دیوال دا ځکه چې 2007 د موږ سره سفر را خوشه او بل کمر صاحب لن چوټي وا غاډه خراب و وی8 ټیکنیکل پرابلم په کې هغه ټیک ځکه چې اتوماتیک ته کنه اتوماتیک خراب شو بیا په دوه غریب بیا شوبا کې ورسته راکړه چوټي مال جوړول شوبا کې چوټي وا او دا سپیشل دکان او بل پاتې شو فضل اکبر استاد ته سره خبره وکړه او راي والا چې موږ بدل دا کولم په سر کو اوس مې تا خبره وکړه ولر چې کله غدل لري لاکه هغه موټرسایکل هم دی وسره اوس کنه اوس موټرسایکل اوس بیا د جرمانه کړو ها مالک صافی لیکلی چې په شهر د حد کړه ډیره برابرې دا څوک لکه پښتنه یو کړه دا پروګرام څه د پوره وکړو شپه کا کم پروګرام خیر دا ډېر پروګرامونه کیږي چې په کومه شپه یو کو کڅو چې لیکلي مېلو ولا څه شو مایانو ولا اوس هغه مایانو ولا نشته ګوره تا ټول کور خو ولا چې کله کې چکنی کا او کله کې چکنی زیاته عادل لیکلی چې په ټابیر زبیر دا کسره کمر ده اسره کمر نه پېژنم دا سره کمر ده په ټابیر نه عادل ډله خاکه واشه زړه په کړه تقریبا 35 لا 40 ورشتي 35 ټول له بازار کا بګیلا چی کنه مو چې بس خیر شي دا عادل کوم څه عادل ټیډي بازار ده ټیډي بازار کوم ځکه په छोटा लंदन जे कहते हैं कि छी ए
بس دا ویل سوي چې ته کوم ځای او زه کوم ځای یم کنه بس نور ناظرین خاموش دي چې ریبابل کوي کنه څه ده تو ته ډیلا خو یا ما دا ډېر نه ته ګډ وډ شیر وې ما ته ورته کنه غړ شیر خو پته نه لګي کپی نه راخله راوخله خلاص او کتاب راوخله سره بنګولې شنه مقولې سره راخلو دا کې ساحر صاحب کتاب رو درګم خوښه هو سایر سے بولا خدای تو سب کې مباشره سایر سے دا نه اشکان باب کې علا هوشي بالي بالي مالک صافي لیکلي مالک صافي لیکلي چې ما جتا سو برای راست تاسو په راځو پانځه خرابېږي دا ساحر خپل کتاب ده پانځه ته څه غزل ده زما پر سه په پیمانو باندې اور ولګي زما په سه په پیمانو باندې اور ولګي چې نوی ته په میخانو باندې اور ولګي چې نوی ته په کوو باندې اور ولګي چې تب کې نه وي کوې چې ته نه خانه او کوې کوې چې ته هغه یې تاسو په ایمانه خو ټنګالي می په پورنه شي معنا په بل شي کې مستوالي کنه شاعر خو ډېر الله پاکو پوهېږو هسې لیوالي دي د ماین چې ځان له زړه خوري هسې لیوالي دي د ماین چې ځان له زړه خوري ښکلي کله دومره دي ساده چې پرې تیرونه خوري غیشي لندو والا ها شهزاده څه لیکلي شهزاده بوتې لکه واړه د لکه غټې کړي دي او دواړې راج محمد له ورکړه قطبې اچولې اوی لکه ترجون وګرځولې مخکې څنګه چل د دای ولیدې د قطبې نه کمر زم سره کاپی ویني عادل لیکلي چې سټوډیو ډېره ښه عادل به سټوډیو ښه ده باندې بیا سبایي کې موږ ګرین افیکټ خېجو که نه هغه شاید هغه بدل وي دی دې طریقه بدله وي نن عادل شی خوړلی لږ ښه نه سای سټوډیو ښه ته ولدا شوه نظر یې کار کوي سترګې کار کوي کنه اوسه پورې سره ستا د مستو سترګو په نشه ګرځي ستا د مستو سترګو په نشه ګرځي ستا د مستو سترګو په نشه ګرځي خیال مې د ښایست په تماشا ګرځي مو خیال په هغه ګرځي مو خیال اوسه مو خیال خواسي ګلې د مسکې ازغي دې پوی کړه لږ ګلې د مسکې ازغي دې پوی کړه لږ تل مې د سکون سره خدشې ګرځي زه یې کله هم په هیره یاد نکړم ګله مې په زړه کې همیشه ګرځي ګیله مې په زړه کې همیشه ګرځي دا پښتو موږ په هغه کې سبق ویله پرایویټ سکولو کې دا کمر صاحب چې خپل هغه کې خیر دی هغه زړه غو بیا وغوته شو کله مې هېرېږي برابر راته یادېږي زه یم چې ترې هېره هغه اکثر راته یادېږي ساحر صاحب ډېر ښه ځایونه دی خو ټیم کمای وي که نه مالک بیا لیکلي چې څومره پورې آنلاین وي په تاسو نه څومره پیسې رسي چې هر وخت آنلاین وو په ټیمپرو ته چې روپۍ راغونډوې په ټیمپرو نو خاوره ښه شي په ټیمپرو ډېر ښه کومه مزه که نه ټمینې او ټمینوي کې لوړی ملک صافي صاحب روزانه خپل پیج نه ګنټه دوی لایف راځه تا ته 1 لک روپۍ میاشت ملاویږي راج محمد دې طرفه راجسټر شي لا یو هغې طرفه فیسبوک کې طرفه فیسبوک طرفه
صرف 2-3 جزر چلو چلے جانا محمد اول لیکلی سلام جی ټول ملګرو ته سعودي عرب نه سعودي عرب نه په خیر راغله او ډېر خپل مبارک ځمکه والا کامیاب ساته او موږ ته سپیشل دا وا خال سات ځکه چې ډېر خپل خلک په ځمکه تیر شوي او هغه ډېر ځمکه مبارک ځمکه سپیشل ټول په الله دا مزدوري سرو کی شاروخ لیکلی چې موکش وایي چې سلام موکش ته موږ سلامونه کوو موکش کراوه دا کله کنه موکش راشه کچې مصری بازار کې کوي خو ټیکټ واخله بیا روکو پاس موکش راشه کچې مصری په بازار کې موکش راشه کچې مصری په بازار کې تاسو نه چې شهزاده هزار دی وایي په بازار کې خدا جوړي ما هتیر افریدی لیکلی چې اوزګار یو نو موږ اوزګار یو خلاته اوزګار چې موږ کسه اوزګار یو خوشی چې सीना हमारा साथ लगाना फिर चले जाना और सिर्फ 2-3 जर्जर चलाना और फिर चले जाना ډېر محمد اول لیکلی ویله امین ته وکاله ویله کوه ګلونه شي بداغه دوا خو نه ویل کله چې جوړو مو شو شفیق لیکلی سوري د وخت غلط شوم تاسو د پروګرام صد پاره کوو او خلکو ته پکې سب میسج ورکوو شي میسج اشفاق موږ پکې میسج وی بس لکه میسج د چې بازار کې زړه لري شي نو هر تل په کار چې کور کې نصيحت وکي چې بازار لږ لګيږي نو موږ ته موږ راوړو ځکه چې سړی خبره به زړه برکو کې ګرځي د ټیک کار نه باقاعده کور کې وایو کو چې ما وځو چې لګيږي موږ ته دا ټاپک دی ایوانا یو ورځ یو نه مالک صافي لیکلی چې وټم چاله ورغلو دا خو هیڅ پته نه لګیږي ځکه چې اوس هغه یو خبر خطا کیږي چې بلو کې مونږ یو لم لا ورکړای ملک صافي صاحب دا سیاست هغه نو دا سیاست باندې غیر سامو د وجري پروګرام شروع کړه چې وړاوي نو ټول پکې دا ویلو خبره دا ټول کې دای و دا زنده بوس زنده بوس بس ماتیر لیکلی چې غاپ لګاو موزګار نه بس ټیک یو بوش خزر ډیره به راوړل آلته چې پتا راغله اوسې چې غاپ لګاولو بیا ټیک ته بڑا موږ پروګرام غاپ شپ پر راوړل په دغه کې غاپ شپ لګاو ځکه چې سیکرټری ته زبیر ملک زبیر تاسو خو ویلو دا په جوهانسبرګ ساوث افریقا کې خپل ځنګلات دي او دا دبره د پروګرام لیواله کړ چې موږ له خامہ خراشي خپل ځای بهر ولاړ دی په یخ کې راشي اوس چې پروګرام ختم شي بیا اتوماتیک لاړ شي سوزرلند کې وشای اوس کې بیا ور افریقې ته شي لاړ جاس کې خلاړ وی کنه زره سي موکش وایي چې بازار کې موکش راشه ټیپ شته 15-20 منټ راشه راځه په راخیجه خاغلی کلی السلام علیکم اسراجم د بلالو کلی لا بخیر راغلو ته په خیر راغله تستړی باشه ته په خیر راغله په خیرونو اشفاق لیکلی بس خا مزه ورکه بس خا مزه وکړي سردار اعظم خان لیکلی السلام علیکم څنګه خیو الله ذاتو کا وعلیکم السلام لکه افغانستان غروله ماتیر لیکلی نن ډېر ښکلی پروګرام دی ماشاءالله ډېر ښه د تاسو سترګو ښکلا چې موږ خړ پړه مې ته دومره ښکلي لیدی شو دا اوس پې نه پوهېږي ځان دې کتاب مخې ته نیولی ځکه ته په پبلک سکول کې سبق ویلی پښتو نه پوهېږي موکش وایي بازار کې یم زه له موکش په سار پورې رنج وتاړه خروخیجه بصیر جان لیکلی شهزاده ټول خیو بالکل خیر بصیر جان خی تغړه دې به ته صابر افریدی لیکلی سلامونه بیا لیکلی چې څنګه یو خیو خبصور خوشحال شي په جام بازار کې مشهور دکان کم یو غلی غلی
ملک صافي لیکلي نو مشهور دکان خو تشي ورګه تشي بارا کې دکان خایې جنرال سٹور خایې دوايي خایې فوټو سټوډیو خایې بل شي اسپیر پارټو خایې ته موږ سره کې انفلوئنس کوي ته خایې چې دکان مشهور ده خوراک خایې فاست فود خایې سوال ورچولو کوم کېږي موقع شاید نن تا پر خوشخبری کمال صاحب نشته بس راشه خزر اور راشه نن چوټي جمعه ورځ ده هغه لیکلي اسرو افریدي لیکلي زه یې په تورو سترګو وسوم زه یې په تورو سترګو وسوم لاسونه یې مات شه رانجه چا ورکړي دي نه ماړه خو چې ته یو دکان کې وې اخیستي مسله یې لاسونه مات په خپله یې اخیستل نه دکان کې اخیستي وو سیکرټري زه تیار شو تین باندې بیا یو ویا ورته ویا نو بس هغه ته هغه شو چې زما جنون ته زولانې واچوه زما جنون ته زولانې واچوه زه په اوګو لږ کم سی واچوه اوږې دا هغوی که نه چې زما جنون ته زولانې واچوه چې رنجه نه اخلي ټیک شوه او چې زه په اوږو لږې زولانې واچوه صابر لیکلی ملاحه اور عدل حذیفه سلام کوي وعلیکم سلام الله عدل حذیفه ملاحه عدل حذیفه وعلیکم سلام الله صابر افرید تو سزای منشن کاوه چې کوم ځای ته کوي چې کلی نامه مزرا خلو ای صابر غمگین سه صابر شاه صابر सला वो नहीं काम करते हैं हाँ کوي خو بس ټیبه کېږي نه کوي سلام شي يوم الخوف ها شهزاده هغه تا به کړی غړي زلا هغه چې ماشومان نه مې راولېږی تاسو نه خیرونو ډېر سلامونه ډېر عزتمند شي خوشحال شي ماشومانو ته یې څه وایه تا غواړو ماشومانو ته هم سلامونه ښه نامې ملاحه عدل او حذیفه ټولو ته سلام ټولو ته مینه او احترام ملک یاسو سلامونه ګلونو وعلیکم سلامونه ملک یاسو تا ته موږ ویلي مسابره شو قرآن نغلې ډېره هم هغه پروجیکټ چې موږ سره پکې حصه واخلې میر آفریدي لیکلي ملک صافي لیکلي که و څه لیکلي و سره دا خو یوټیوب والا پیاله کنه یوټیوب والا دا بس هغه څوک ته مېلمه راشي خاص مېلمه دا ښه بیا هغې پاره یو خوړل مېلمه نشته ځکه پکې موږ پخپله څښو ډېر ښه میسج پکار دی چې همداسې اوسي او معاشرې سره تعلق لرونکي مسلو باندې پروګرامونه کوو کامیاب شو ډېره مهرباني میر افریدي خدا لکه چې ته ملک بدلاوې نو ملک نه مخکې ورته ځان بدلاوې چې کور کې خپل ځان له سړی سټارټ واخلي بیا مزه زیاتېږي السلام علیکم هر کله درته وایو عمران خان لیکلي وعلیکم سلام تار کله ته په خیر راغلی صابر لیکلي چې ډېره مهرباني تhanks چې موږ ماشومان دی ډېره مننه ته ماشومان یې موږ ماشومان دي ماشومان هغسې وي لکه واړه لوڼي کې که نه څه کوي بیا غټ شي اسلام ایوه وړه وړه بتنګي اورګي ماشوم نو ما چې هغه شي وخلی واغسته شي دا خوشالېږي ډېر حذیفه عدل او ملاحه مناها حذیفه رضا اسرو لیکلي زه خو د هر انسان عزت کوم که بې غیبت کوي نو بد به کوي
خیر سره کوي چې غیبت کوي ظالم ګناه کوي تا ګناونه کوي شکر وباسه چې په صح وخت کې څوک غیبت وکړي ډېر ښه تاله په کار چې ګفت ولا واخلې شي ځکه چې هغه د ګاډي صفا کېږي دا فلټر کېږي دومره ټیم چې سره خون شته چې باندې څه وي ماشاءالله ډېر خوش قسمته ای کله چې دنیا عمره ګناهونه مینځل شي په تاسو لګیږم او خپل محمد آصف لیکلی عمران عبدالله آصف د زیارت له سلامونه زیارت کوټه کې زیارت کوټه چمان کوټه زیارت وعلیکم سلامونه وعلیکم سلامونه راجو ابار سړی بس غاړي زیارت والا سوال جواب کړه خو مانه ویر دی کورا مجدونه خو بس غاړي زیارت کې تاسو چې داوا کې شرکت وکړه کله نو ورځ را نو ویره شو او ټلیفون باندې نه پیوګو بل نمبر یې نشته محمد صافی لیکلی بالکل رحمت الله السلام علیکم رحمت الله وعلیکم سلام رحمت الله په خیرونو ما خلک چټي شوی کنه رحمت الله تاپ گفت په انتظار اجرا خړه پړش ولا ستا پر اتلوږي خو مو دې تیر شو او نن دې په مینا را بالم چې چرته پاتې نشي صابر لیکلی سوري منها خساري بس پهل ګلو کې لګلته کو ملها تام سلام علیکم وعلیکم السلام ملها بچي السلام علیکم ایسرو لیکلی چې یو فلی شعر وایا نو فلی شعر خو مخته ویلو کنه شعر پاسه و چې پاس وته خا رحمت الله لیکلی چې ساوند سلو شزاده لګا واس تیز کاخه باندونه ماره کې ناستا په چغو باندې هو ته خپل واجوم تیز کا واکمل ولا کاوال خپل موبایل اواز تیز کر سپیکر دا غړي تنا صفات ته نه لګي نه سپیکر هغه شوی دا وختي وزو سره وګړه وګورو کې مې کو نه مو کېشته وای چې بس کوړه شمال غلط پختره وکاوه مو کېشي چې کوم ځای لګړې بس کوړه شمال لګړې شم ته خو څنګه غړې ګل بس غلط څه کوي کنه خلونه غړې یا خور یا خلوټه کې چې مې خبره پېنه کې کیمرامین کیمرې شاته وی هغه مخکې دلا چې کله چې مخکې راشي بیا مونږ دا ورسو نو موږ څنګه تکلیف راکړي کیمرامین بیا سبا په ویډیو کې تراشي په وجرا کې ورک للیتا وایا عمران لیکلی هاي په وجرا کې ورک للیتا وایا واه د نیمه شپو ودلې ډېر ورک شوي دي نه په نشه وګنه ابل ورجلای او دور ځبخ کې وو عمران بیا کا شهر ولا کول جرمانه پوښتنه ځکه چې موږ خلکو له 500 ورکو به خبر سره بیا 500 ته ورکوي کې ګریږي باندې کوم کې شو خپل خبره په رحمت الله ویلي چې ان شاء الله ټول له زه گیفت ورواګم باچ تا په خو په خیر ولې بعد ټول گیفتونه او یو لږ شلوارې لیکلي شهزاده خولې ډېره کاږي خیره دا خو بس دا خو وسته ویلم نشو چې کنه چې واشه څو شخص لا پوښه بس به پوښه نور کنه زه به پوي کوم لا وای پوي وای زه به پوي لا زه به پوي کوم صحیح به پوي کوم دا سوال یې دا اوس به ګټه وډه شي نه څه راوړل لنی غربی فعلا بقتو پیغلو دشمن پاشی غره شه تیمر خراب دی هغه خولي او ګټه به ټوله بغشه خو بس خبره په ورته مې بس دا چې په لابل ته په څټ وانه نه کنه تصار دا چې ته پرګدي نه پرګدي خا زیارت کې یخلی ووري همشتا لاندې پروګرام کوو تاسو ته ټول راشه زیارت لا اوس ورڅاو ډیر مننه بس تاسو چې په خپل کې سره چیک وکړه نو عالم خوشحال موږ ته پروګرام وروغلو په میسج کې موږ ته قبول دی موږ ته منظور دی ارشاد الله قبول کا په او په چاپو ډیر میرا بولتا چې پښور وسی شاروخ لیکلی خپل شو علام ټول ژوندي لاره لا خپه کې شاروخ او کا چې دا له ولس ورپټ ډی ټی واسطه بوکیش لای ورکا چې طبيعت یې پیټی کوي مچھر डी टी मच्छर ड्रैग डिसिप्लिन क्या ट्रांसलेशन बिकॉज यानी इसलिए मतलब है खबर यस مالک سفیر کی سباله بس پروګرامي
سبا پروګرام ترته سبا چې کوم موږ ټاپک ساتلی هغه ډېر خوندور ټاپک دی. هغه ټاپک دی چې زنانه چې مړي لچیم نو ځان داسې جوړ کړي لکه چې واده وي او خپل ملت ته داسې ګرځي لکه ټیسل فقیره. دا به یو ټاپک وي. ښه تاسو راسره پکې شاملېدای شوئ هوا په چپو. ور ما ورته وروستو نو السلام علیکم. زه د ټي ډي بازار یم. سره زما د ماشومانو ریحان، فیضان، فرقان، سفیان ټولو ته سلامونه. وعلیکم سلامونه. فرقان دا نیاز افریدي رالګلی چې کوم ټي ډي بازار پیج چلوي. ټي ډي بازار پیج کتله زاړه زاړه شیان چې پکې اخښوي هزار تصویران هغه راکړه. وعلیکم سلامونه. ویلي چې ما سره ماشومان دي ریحان، فیضان، فرقان، سفیان ټولو ته د حجره شو طرفه سلامونه. لګلم ګفټونه او تا به چولي تعویضونه په سیکرټري کوي ظلمونه. یو کله کله خو ورکوه یو څو لوټونه ورکوه چې تواهي خوشحالي له ټوپونه او بیا پلتوب سیته وه غټ غټ کوپونه. ډېر ښه ډېر ښه. او ته به راته وهله باپونه. بیا پسې پنځه چانکونه کله کله چې په محفل کې رباب له ورکې ټنګ کله کله چې محفل کې رباب له ورکې ټنګ نو خوښه نه چې لایر کوم نن یو پړنګ. نه ضرورت نشته. بابا هغه یو څه پړې شو کانګو توره کلچیر کې نن یې خولیا سي دی خو ولنه ته وې چې دا خولیا غي خو پوي خلک پیږي وته وس دلا ټنګ ورکه او تیار. مشتاق سلام علیکم. وعلیکم سلام. مشتاق خان بخیر. مشتاق ته ته پته چې موږ نن چې کوم جهانگیر خان دی ډېر غوسه. تاسو ته صرف ډایلاګ فرمایش کولای شو. دا ډایلاګ خپل ټیم یې خپل ځای وي. عمران لیکلی چې په پی سی ایل کې تاسو کوم یو ټیم دی. نو عمران وایي چې موږ پی سی ایل خو بس هسې چې کوم کې چې د سیم ایوب او حارث مشغولېږي، حارث خان، محمد حارث، هغه موږ ټیم دی. که پېښور وي او که کویټه ګلیډیټر وي او که اسلام آباد وي. خو ما هله چې په پېښور کې رضوان افریدي لیکلي سلام جی. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام. وعلیکم سلامونه. لکه پاکستان غرونه پاکستان نام لوړ دی. تاتار کېټو غار دنیا ګلولي لیکلي سلامونه فرام کې سي مکه له ډېر ښکلې ځای د سپیشل دوا سیکرټري دوا او که سویټزرلینډ کې هوټل ترازه شوري ده چې مسله یې حل شي او هوټل دته حواله شي. الله رب العزت تا ته دغه کومه مزدوري ده ته سونا کې والله خپل وطن لا په خوشاله راوستای کا. امين. دا کې منګول ملک صافی لیکلي جام کې مشهور استاد څوک دی؟ ډېرې ګډې وډې پښتنې کې به ته چې استاد ښایې وختو جوړېدو والا استاد ښایې که اسکول والا ټیچر ښایې که درزي استاد ښایې که مستري ښایې که نواب پواره استاد ښایې. سیکرټري در څه سوال لګړ وړل کوي وخت یې نو چې تو کوم خبر مشهور دی هغه په خپل ذهن کې لګي. خیر دی دا هوا داسې چلېږي دا په خپل ذهن کې لګي. دا څه په خپل ذهن کې دا په خپل ذهن کې سوچ کوي. ما ته واچوه کوه چې ته وکړمه دوا شته بس دی کنه نشته. نه بس دی کنه داسې نه چې تشه بیا په هوا ډېر ښه. تا خو خوله له باطې کې ګرانه وړه لوا ټیم سره نشته. ته مې ډېر ځیله کوه ورته واه ته وکړ. خادر ته لیکلي اسکول والا استاد اسکول والا زکه استاد وای نه باندې خو استاد سره ونه خو زه یم نه او بل ورته معلوم نه ما خپل اسکول نه ویل. موږ چې کوم فیورټ استاد و په لبرای اسکول کې خالد محمود صاحب والا یو وخت کې زبردست سړی او چا چې سره یو ټیم کې وخت تیر کړی وي نو ټولو فیورټ استاد و. ډېر اخلاقي او ډېر قابل. خو بدر زمان استاد و. بدر زمان ته حبیب صاحب موږ نه مخکې وکړه. مو په دور کې تا وکړه پیدایش هغه 41 دی و موږ ته 83 دی. ماړه
اسمان دی. څلور دې ماشوم ته وړه اوس ما چې چوش نه دی هغه مشین ګیره تاسو تاسو که شو ناظرین چې شهزاده نن بیا پاګه مسنجر لایف کول لم شوري بګي کفایت لګا الو خراسان دی. الو معاشر اپریل لایو پروګرام شروع خبره کوه چې ریکو کفایتو کفایت دا وای موږ سبا لایل خراسان فش چې کوم ام ډي مالک ته کفایت الله برکی چې تیار دي. نه ورستو راشو تیار دی چې هغه سو باک نه یخکول او څنګه تیار لګلی وای. ډیلیوری سره مالته وسره دل ته پروډي ورګه ټیم په پیغو کېسته باندې خا یازو افریدي لیکلي چې کوم ټي ډي بازار پیچ لري چې وخت یې حاجی خبرو ایراجو به کوشش وکړو چې په دې اجرا کې پروګرام کې مختلف مکتبه فکر شخصیات مدعو کړو ان شاء الله تاسو د وجودي پروګرام په ذریعہ به موږ ته قیمتي معلومات حاصلېږي ان شاء الله خل نظر دی او کوشش ده پهله تا ته خواست کوو چې ته راشې او موږ سره کښېنې او تا پیج باره کې پوښتنه وکړو چې سود څنګه راغلو چې تا زاړه یادګارونه را په مخه کړ ښه لوکمال شاه لیکلي چې سلامونه ټولو ملګرو ته وعلیکم سلام په خیر راغلی ستاسو سیکرټري ته ووایه چې یو شعر ووایي عمران لیکلي سیکرټري کتاب ورته ووایه کتاب اسره نور غوثم خپل خو سیکرټري خپل ځای نه هم ډېر ځای دی که په غاړیزه کې وکړسې که په سره کابل کې وکړسې که په تیرا کې وکړسې خو تاسو لپاره یو څو ځایونه په کتاب کې بند کړي دي زبیر شیر صاحب چې به څو واسطه ودا وی کنه ها کتاب نه یو کنه شي ځان کړی ناغرضه ولکه سره چې خلک پوه نشي. ځان کړی نه غرضه چې خلک پوه نشي ګران وي پټ ګران مایل سره په زړونو کې ګران وي پټ مایل سره په زړونو کې ډېر دا اوس مکمل وایه که نه ورته اوس بس هغه ته ما وسالاتې دومره خدا سیکرټري شعر وویل تاسو ته یو ته راځم موږ روانه شعر یې مړه څه دی تاسو موږ سره الله علم دلته کولی شو اس ام اس باندې راتلی شو او فون په ذریعه موږ سره کنټیکټ کولی شو نن چې کوم ټاپک دی هغه تاسو اورېدو ورغه یو کالم پکې راوځي که پاتې عمل نه ځان کړی ناغرضه چې خلک پوه نشي ګران وي پټ ماین سره په زړونو کې ډک د ازغونه ګرځوم لمن ما وفا قتله په ګلونو کې ولګه صبر وکړه خلک مې تفسیر پورا کفایتا هلو اوس هغه سپیکر به لګولو خبره سارله وکړه چې ناظرین یې واوري هلو خبرې وکړه سارله کفایته ته خبرې سارله وکړه سپیکر به ورته ولګولو چې خلک میډیا په ذریعه واوري تاسو خبرې ته خبرې لږې سارله وکړه سپیکر ورته لګوم چې خلک یې واوري ناظرین یې کسي مخامخ لا اوس مې سپیکر ولګولو اوس وکړه ها स्टार्ट का السلام علیکم راج محمد وی نن سبا تاور کې چې کوم نه نفس نفسیه موبایل داور دی او هر سره چې کوم نه تقسیم شوی بالکل او په ویډیو کې سره ناسي په پټنو کې سایډونو د ناسي نه دا ډیره هغه خبره راو تاسو زه په خبره باندې ډیره شکران چې تاسو دومره ویډیو باندې مجلس جوړ کړی او هغه موږ مخکینی مینا په ماته چې هغه کوم ویډیو مخلص داور او مسلمان راوړل شو دا خبرې تر کولې دا ډیره غټه خبره او یقینا چې داسې حالې ځلې په کار دي لکه تاسو چې کوم نه په قیمتي وخت کې چې کوم نه دارنګې پروګرامونه کوو نو دا زه تاسو ډېر اپریشیټ کوم زړه مننه ډېره مهرباني کفایت صاحب چې تاسو موږ له ټیم راکړو دا تاسو خبرې ناظرینو مو د ریکارډینګ کې هم راغلې الله مې عزت وکړه
ډېره برابري tak ټیم دی څنګه کیمرا ورته جواب مو پټ ته وو ته څه کیمرا ورته کړیو پاته مننه سیکریټري صاحب شیرولو عمران شکریا ادا کړی ډېر مننه حمزه بابا شعر دی که نه ویا دا یې نه چې نوم د تک په خوله وانخلې باران راغی د مړه غوسې نه وي که نه چې ګوره چې مې سترګې د اوښکو ډکې ډکې کېږي نوم د تک په خوله وانخلې باران راغی پسې چل دی چې تک نامه په خوله وکړو زړه دا شور د وچو پاڼو چې هوایي لیوالې کړې هوایي لیوالې کړه دا شور د وچو پاڼو چې هوایي لیوالې کړه دا شور د وچو پاڼو چې هوایي لیوالې کړه په عظیم مې غزل کړو د خزان خیرونه غواړه دا شاعر صاحب ځای و چې په حد کې کړی ډېره غټه فلسفه پکې پراته او حالانکې موږ ټیم هم په ختمېدو پکې راغلو شفیع بي ټي پي که د غم په مامبر شي پروا نشته د ګلونو لاندې څانګه نه ماتېږي بس چل دی که نه چې اوس لاندې کټ هم ماتېږي که څه د بسم الله کوم میسج کړی باش ته پرواز چلنا مخیا زه دواړه وزر پیژنم بسم الله الرحمن الرحیم باز ته د پرواز او چلونه مخه یا زه د دواړه وزر پیژنم ډېر ښه بسم الله صاحب تاسو ته الله کامیاب ساته او پروګرام ختمېدو ټیم دی دلته دوا سیکرټري صاحب کې ځکه چې کبار صاحب نشته دوا وکړه چې الله ټول مړي وبخښي ټول مسلمانان دې خدای وبخښي الله خیر پېښ کړي الله دې شپه په خیر الله غیب مخې کولاو کې او چې صبر او مسافر دی الله کامیاب کړي امين کې امين کې والله زړه حسد کې لا بغض وخت کې الله هر سړي ځان یاد په دې والله هر چا له دوای به واده واسفرږي اخر دعوانا الحمد لله وجه بعد ودونه وکي چې خپل ډیرنګ کې راځي ایسو په خیره کې ځای ولا بلو ځای کې ګورونه راتو کېږي چې هغه را دروبي انا بدي ایسو بس سبا بیا راتو ان شاء الله السلام علیکم شب بخیر یعنی بیا له ورنه کا دا بهر څوک لاسته چې کې په په اخري کې نه په اخري کې خپل هغه کې ته چنچای یا کې برو مخه لا ورغلی ته تو شوي چې به کې خپل چنچای به لور دې سمبال کا خاله غوز چل جوړ کړی بل واده ته ونن خو یا ما واسطه واده کو جبې وکړي کنه خو یې راګه دا ډارې کو شي ته نه